أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون او داغه چانه چې چاپیر دي ستاسو نه د باندې چانو نه منافقان دي ومن اهل المدینه او باز د مدینه والنوم دي مردوا على النفاق کلک دی په منافقت باندې منافقانو په حال باندې الله رڼا چي خپل پیغمبر خبر کو چې د مدینې نه غیر چاپیر چې کم باندې چاندي په دوی کې او په دې مدینه والو کې منافقان ګورشتي مردوا على النفاق سم پکې ورننوتی دی په دې منافقت کې او دومره تجربه شوی ده او دومره ورننوتی دی په دې منافقت کې لا تعلمون نبي جنتاوي نحن نعلمون من قبي جنواوي دا دغوی د منافقت تجربه ده چې پیغمبر ته نه پیژنې منګې پیژنو سنعذبهم مرتين زرد چې عذاب ورکو دوی ته دو پیری ثم يردون الى عذاب عظيم بیا به واپس کړي شي عذاب لوی ته یعنی آخرت عذاب خو جدا دی خو په دنیا کې الله دو پیری بول عذاب ورکو دو پیری کوم ځای کې عذاب دی دا عذاب دی ګره ده بل قبر عذاب دی زنکدن سخته درالو نو د دنیا یره دغه شو او کبه چې د منافقان د مسلمانانو په لاس ورلو سزا ولورکی دا به عذاب شو او دویم د قبر د سختي د زنکدن د سختي د عذاب د اخرت کې بیا دریم عذاب دی ولید بالله وآخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان دي چې اقرار کړي دي د خپل ګناهونو خلطوا عملا صالحا واخر سيئا چې ګډوډ کړي دي نیک عمل او نور بد عمل دا مخلص مسلمانانو منافقان نو خود سستی د لاسه د تبوک د غزا نه شو پاتې شنو الله وی هغه نیک عمل او بد عمل هغه ګډوډ کړي اس الله ان يتوب عليهم نجديد چې الله به توبه قبول کړي دوی ان الله غفور رحيم یقینا الله بخانه کون کې رحم کون کې داخلك عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې دوی لس کسانو سو کسانو لس دی لسو کې دی وو دا فیصله وکړه چې موږ به د مسجد نبوي په دستنو پورې ځان وتړو بیا چې رسول سم سو هغه انتظار کوي او درې هغه نور دي چې هغه واقع ان شاء الله مخکې روانه الله سبحانه وتعالى دوی ته بخانه وکړه او دا غوي واقع به تفصیلی واقع خذ من اموالهم صدقه واخلد مالون ددوینا صدقه تطهرهم وتزكيهم بها چې پاکه ته دوی لره د ګناونو نه او صفاکه ته زړونه د دوی په سبب دغه صدقو وصلي عليهم او دعاك ودويتا ان صلاتك سكن لهم يقينا دعاء استارام دې د زړونو د دوی د بارا والله سميع عليم او الله اريدن کې په دې الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده اي نبويږي دوی چې یقینا الله هغه قبلې توبه د بندگانو خپلونه وياخذ الصدقات او قبلې صدقې وان الله هو التواب الرحيم او یقینا الله خاص ډیر توبه قبلون کې رحم کون کې دې وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله او يا عمل کوي بس خامخاويني بالله او عمل کوي بس خامخايني بالله عمل استاسو رسول داغا والمؤمنون ومؤمنان يعني په مستقبل کې بس تاسو پته ولګي
دې کې وسره مؤمنان زیات کړو هلته مخکې څوک ذکر کړو الله او د الله رسول بس وستردون الى عالم الغيب والشهاده او زد چې واپس بکړې شي تاسو هغه ذات ته چې په دې بهر پټ او ښکارا فينبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بکی تاسو باغ عملونو چې تاسو یې کوي واخرون مرجون لامر الله او نور کسان دي چې ورستو کړي شوی د فیصله د الله چې ورستو کړي شوی او نور کسان دي چې ورستو کړي شوی دی فیصله د الله ته اما يعذبهم يا بعذاب ورکیا غویتا و اما يتوب عليهم يا بتوب قبول کداغوی والله عليم حكيم والله هو حكمة والده اسوکتی دا درې کسان دي دا واقع ان شاء الله روانه مخکې ځینې باندې الله سبحانه وتعالى د مسجد الزرار خبره بیانې دغه ایتونه در روان د مسجد الزرار سره تعلق ساتي د خزرج قبيله یو کسو دغه نوم ابو عامر الراهب او د حنظله رضی الله عنه پلاری غټ کافر او زوی هغه مسلمان چې ملائکه له غسل ورکړي نو د حنظله رنه پلارو زیب قرآن کې راځي چې الله مړ د ژوندین رو باسي او ژوندې د مړ نه رو باسي نو دیږي کې ژوندې د مړ نه راويسته دی ابو عامر د جاهلیت کې نصرانی شو او د خزرج والو لوی مشرو جرګي بده ته واپس کړي خلکو به ډیر اکرام او عزت کو رسول زم چې کله مدینه ته راغی نو د بزت کې راغی چې عزت خورنه ټول دی سړي واغست نو لار د قریش سره ملاو شو غوی د مسلمانانو خلاف راوچت کړو به شام تلل ولته د هرقل باچا سره ملاو شو او غیر د مسلمانانو خلاف راوچت کو به د منافقانو سره ملګرتیا وکړه نو دوی یو مشوره ورکړه هغه مشوره ده چې د مسجد قباء په خوا کې تاسو یو بل جماعت جوړ کړئ او دا جماعت به زمونږ مورچي دا بسې مورچه به الته به موږ درشو نو بیا چې زمونږ سم مشورې کیږي د مسلمانانو خلاف اب به دغه جماعت کې کو کچته حمله کوم دغه زینه به کو جماعت چې پوره شو نو دې ظالمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د افتتاح لپاره راوغتو چې رسول الله تراشه تبګي افتتاحي منځو کې د من کمزور لو بیمارانو او باران او یخنی چې والی دغه لپاره ذکر جوړ کړي دلته په پراتی غوي بندگی او بکیږي د الله کارون ته ګوري چې په دغه ورځ کې رسول سم تبوک ته روانو نو رسول سم هغه د دوی چې اوس خو نشم خو چې درې سفر نه واپس شم نو بیا بدر شم منځو بکې وکم په دې کې یو صحابي دغه ځکه اوسېدو نیک سړیو دوی دغه سړی امام کو دلته چې زه ته امامتي کوم دا وخت پورې چې رسول سم راشي د جمعات بسو کې د جمعات افتتاح وکړي رسول صلی الله علیه وسلم چې تبوک نه روانو الله بدايتونه نازل کړ کوم چې روان دي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا او کسان چې جوړ کړي د جمعات د لپاره د نقصان ورکولو وکفر او د وجد کفرنا وتفریقا بین المؤمنین او د جدای د لپاره په منځ د مؤمنانو کې وارصاد او مرچدا لمن حارب الله ورسوله من قبل داغه چا د پاره چې خلاف کړي د الله او د رسول داغه مخکې د دین ولا يحلفن ان ردنا الا الحسنى او خامخا قسمونه بخریدي چې اراده نه کړي منګه مگر د نیکی والله يشهد انهم لكاذبون او الله گواہی کوي چې یقینا دوی خامخا دروغ جندي لا تقم فيه ابدا مودريغا تبدغ جمعات کې چري لمسجد اسس على التقوى من اول يوم خامخا جمعات چې بنیاد یې خودې شوی دی په تقوا باندې دا ولي ورزينه کم جمعات ته مسجد قباء او مسجد نبوي دواړه بګرات لېش
احق ان تقوم فيه زیات لایق دی د دې چې ودرېږي ته باغې کې فيه رجال يحبون ان يتطهروا په دې مسجد قباء کې داسې سړي دي چې خوښوي دا چې ځان پاک کړي والله يحب المطهرين او الله مینه کوي د پاکي کوونکو سره. بس علما دا خبره ذکر کوي هغوی به کاڼي استعمالول او د سوچولو لپاره بیا به بس اوبه استعمالولې نو عزت دې له الله د هغوی صفت وکړو نو غوره دا چې کاڼي اوبه یوځای شي. خو صحیح خبره دا چې دې خبرې سند نشته صحیح شتي خو کمزورې سند دي او صحیح حدیث کې دې راځي چې کله دوی نه تاسو شو چې ول الله تاسو دې صفات او تاسو اخر څه پاکي کوي نو موږ په استنجا کې وبې استعمالو او د استنجا دوه درجې دي یو په وبو بل په کانو دا خو واضح دي چې پاکي د کمی سره صحیح راځي هغه د وبو سره راځي. په دې کې دا فائدہ مشو چې الله خلق خو چې هغه پاک سات ګرځي نو د خپل بدنونو د صفائی خیال ساتي د خپل کپړو دا باز ملګری زموږ د خلک داسې کپړې به چوري چې دغه نه ککري جوړ شي دی یو په دوه په د خولي او پرتی د اسخابین به تغیږي او بدحل دا مسلمان پورې خل نه کوي کپړې د الحمدلله صابونونه او صابخاني قسم نشته هغه په صوباړو چې به وایي او زمکه له برا چول او قسم ماشين ته ورواجو بس یې د دوبي له وېسو وی بنځي دا شان د ویختو خیال ساتل د ناشته پاستي کمزې چې هغه پاک ساتل د ټول هغه مسلې دي چې ایمان سره تعلق ساتي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الايمان د ایمان سره او دې چې الله د مسجد قباء ول صفات په دیو کو چې هغه د صفائی خیال ډیر ساتو. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ایا بس غسو چې جوړ کړي دا باندې خپل بیر د الله نه او برزا من دی دا خیر غره امن اسس یا کا غسو چې جوړ کړي دا بنیانه هو باندې خپل علی شفا جروف النار بغاړه د ډټ کمر چې بریوتون کې فنا ربي في نار جهنم بس پریوزی داغی سر بور دا جهنم کے والله لا يهدي القوم الظالمين او لا هدایت نکی ظالمانو تا. اللهوی یو کسته چې د خپل آبادی بنیاد هغه خودره د الله يرو د الله رضا او بل کسته هغه آبادی جوړ کړی د یو ډټ کمر په غاړه په دې باندې غالب ګمان سي چې دا آبادی به اولیږي بیا الله دې ځوان یو شن کې دیش چرته نشي کې یو جمعه ابو عامر جوړ کړی د راهب د مسلمانانو خلاف دا آبادی چې جهنم په غاړه کړی ده. بل طرف ته مسجد قباء بنیاد په تقوا خوده شوی د الله پر رضا خوده شوی دا خو یو شان نشي کېدای کنه. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم همیشه به آبادی د دوی هغه چې جوړ کړی د دوی سبب د شک بزرونو د دوی کې همیشه به د دې آبادی د لاس دوی تنګيږي په شک کې وای څنګه پته ولګی دا کنه دا آبادی خو پته ولګی دا نو چې پته ولګی دا نو دا همیشه د پاره د دوی د اوس د دوی د شک ذریعہ شو بس په مرز کې هم مبتلا شو. ګوره منګه مورڅ جوړوله و شرمیدو منګه دا چل کو منګ دغه چل کو الله سوي وإذا شك بعلى ختميه إلا أن تقطع قلوبهم تراغ وقت پوری چی ټوکړي شزرونه د دوی شزرونه وچو والله عليم حكيم والله بو حکمت والده و د جهادنا چې کوم پاتې شوی دغه حالات خو بیان شو تفصیلی او ترغیب ورکړي الله مؤمنانو د ګورې تاسو پاتې نشي
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقينا الله غستی دی د مؤمناننا نفسنا داغوی او مالنا داوی نفسونه د مالونو نمخ کی ذکر کړو ولې په هر وخت کې ګرانی په هر وخت کې ګرانی کوم بعض اوقاتو کې ګرانی د جهاد په میدان کې ګرانی د جهاد په میدان کې دوه قسمه قربانیان دي یو مال لګول او دویم ځان لګول نو دا ځان لګول دا ګران دي چې تانه دي ساوز یو تری ټوکړي ټوکړي شي الله اکبر او بل تر ته مال لګول نه ځکه دا نفس دې مال نه مخکې ذکر کوي دا نفس ور کول دا ډېر ګران کار دی ګران کار دی دې ځکه لوجي ما د مؤمنانو نفسونه مغستي مالونه مغستي دي د سبب بدله کې غستې دي بان لهم الجنه فبدل د دې کې چې دوی ته جنت ملاويږي کوي بس يقاتلون في سبيل الله جنگونه بکي بلارند الله کې فيقتلون ويقتلون نوجنب كافران وجلكي بدوي دا چیزه بار بار په درسونو کې د جنت ګټل آسان کار نه دی دا د جنت سودا ده او بیه ده جنت یې غسره ځان خرج کړي مال خرج کړي الله په لار کې به jihadونه کوي کافران به موجني او صرف دغه وجل بګینه دي خپل به موجل کی وعدنا علی وعد د الله باندې حق رشتنی ده فی التوراة والانجیل والقرآن په تورات او انجیل او قران کې په درونو کتابونو کې دا خبره شته ومن نوفى بعهده من الله او څوک دې ډیر پوره کوونکې د خپل لوز د الله نه علاوه څوک دې ډیر پوره کوونکې په خپل لوز سره د الله نه لوز څوک شتي الله په جن خصوص لوز نشي پورا کول فاستبشروا ببيعكم بس خوشاله شي بدغ خبر سودا الذي بايعتم به هغه چې سودا وکړه تاسو باغي وذلك هو الفوز العظيم او دا کامیابی ده لوی کامیابی مجاهدین صفات و ورخه کوم خلکو چې به کړی ده جنتی اغسته دي زانونه به قرباني د دغوی صفات دي التائبون توبه وستون کړي العابدون بندگی کون کړي الحامدون استاینا کون کړي السائحون ګرځیدون کړي د جهادونو د پاره رسول الله یو کس راغی رسول الله مال د سیاحت اجازه راک سیاحت څه ته وای ان چکر لګول سیل پر برته رسول الله ته مو اجازه ورکړي زما د امت د سیل طریقه خوشتي یا رسول الله کوم جهاد کو کنه په جهاد کې نور ملکونه ویني نور علاقې به ویني جنت به مو ګټي علاقې به ویني نو ذکر رسول الله زما د امت سیاحت چې دغه د جهاد کولې الراكعون ركوع كون كي الساجدون سجد كون كي الآمرون بالمعروف حكم كون كي بني كيسرا والناهون عن المنكر أو من كون كي دبدينا والحافظون لحدود الله أو ساتن كون كي دبلود الله وبشر المؤمنين أو زير وركام مؤمنان تا وزدين بعد الله سبحانه وتعالى بدا خبر بیانی کته استیادی مر صورت په اوله کې دا ویلو چې دا براءت صرف د ژوندو مشرکانو نه دی بلکې د مړو نم دی دا روان آیت چې د دې باره کې نازل شوی او چې کلام ابو طالب مړ کېدو رسول الله متفق کې دا خبر ډیر پیری وکړه چې ته ایمان راوړې زب سپارښت کوم الله مخ خو د مشرکانو مشران کم جرا خوا کې نه سوغوي پرې نه خو په مخه وته ښا عبد المطلب دین پرې دی داغه اخیری خبره دغه وکړه چې عبد المطلب په دین باندې و
نو رسول سم به دا خبره وکړه چې زبر د لپاره بخانه غواړم چې سو پر الله منه کړي نه الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو ما كان للنبي والذين آمنوا ندی جایز د پیغمبر د پاره او د کسانو د پاره چې ایمان راوړی دي ان یستغفروا للمشرکین چې بخانه غواړي د مشرکانو د پاره ولو كانوا لقربا اگر کوي هغه د دوی خپلوان من بعد ما تبين لهم ورستو د دینه چې واضح شوی دا غوي ته دا خبره انهم اصحاب الجحیم چې یقینا نغور والدین هکې سره د اعتراض کی چې ابراهيم عليه السلام چې خپل لار ویلو چې زبسته لپاره بخانه غواړم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه او نه د بخانه غوښته د ابراهيم عليه السلام خپل پلار لره مگر د وجه د وادي نه چې واده کړي و دا غسره کله واده کړي و دا غسره د دعوت په ابتدا کې نه داود چې ابراهيم عليه السلام شروع کې ابتدایي زمانه کې پلار ته ویل زبستانه لپاره بخانه غواړم ورستو د پته ولګي چې الله سبحانه وتعالى مشرکان نه بخ به براءت اعلان وکړ فلما تبين له نهر کله چې ښکار شو غته انه عدو لله چې بشک دې دشمن د الله دې تبرأ منه بزار شو داغنا ان ابراهيم لأواه حليم یقینا ابراهيم عليه السلام خامخا ډیر نرم زړواله صابر دې وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم او ندی الله چې گمراه کی یو قوم رسو د دینه چې هدایت کړي دی غویته حتى يبين لهم ما يتقون تر دې چې بیان کی غویته چې ځان بچ کی دوی دا غینا ان الله بكل شيء عليم یقینا الله بارش باندې بوده ان الله له ملك السماوات والارض یقینا د الله د بار بچی د اسمانونو د زمکه ده یحیی و یمیت ژوند کول کوي او مړ کول کوي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتی تاسو لره سوا د الله نه څوک دوست او نه مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار یقینا مهربانی کړی د الله په پیغمبر او په مهاجرین او په انصار الذين اتبعوا اغکسان چې تابعداري کړی د پیغمبر فی ساعه العسره په وخت د تنگسیا کې کوم وخت ده تبوک د غزا مشکلات پاغه ټیم کې ډیرو سخت ډیرو بیا هم د خلکو تابعداري کړي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ورستو د دینه چې نږدې و چې کاږه شي زړونه د یوې ډلې د دوی نه ثم تاب عليهم بیا توبه قبول کړه الله د دوی انه بهم رؤوف رحیم یقینا الله بدوی باندې شفقت کوونکی رحم کوونکی وعلى الثلاثه الذين خلفوا او توبه قبول کړه الله دا غدري کسانو چې ورستو کړي شوی او دا غوي کا دا غوي دا خبر الله ورسته کړي لکه اکثر مخکې تذکرہ را لکنه چې دوی فیصله الله لانه کړي خدا درې کسان دوی پاتې شي د تبوک د غزانه او ما په دې باندې یو بیان کړی تاسو ورېدل تفصیلی بیان چې د کعب ابن مالک او دغه د ملګرو د جهاد نه پاتې کېدو واقعا او دغه نه فواید دغه ما تفصیلی سره پاسه یو غنټه بیان نه کې بخښه فواید دلته تفصیل نشو کول تدریک کسان کعب ابن مالک مرار ابن الربيع او هلال ابن امیه کعب ابن مالک وی چې زمونږ د عادت نه و چې مونږ پاتې شي او نه مونږ پاتې کیدون کیو خدا ګرمي وا بل چې میوه څه شي وا پخشي وا سوري د باغچې د سوري د باغ د سوري د ونو د سوري په دې ګرمۍ کې ډېر خون کې به چې میوه پخې
نو بس موږ په دغه کې مصروف شو، سبا بل سبا کې پاتې شو، سبا زو چې سهار بشو یو موږ یې سیمه سونه موږ سره خمسدار دي او موږ به ورسو به مسلمانانو بس او روان دي په دغه طرف لار موږ ته معلومه بلوز به کې پاتې شو. چې رسول صلی الله علیه وسلم کله راغی مدینه ته واپس او د منافقانو د لیړونو ولګي د عذر پیش کولو لپاره، نو دوی دا وی چې موږ به صفا خبرې کوو. او کعب رضی الله عنه ډیر فصیح او بلیغ انسان او دی وی والله کما غوښتنه مال ډیر زیاتې خبرې راتلې، خو الله به بیا بیانول نه. دا د مؤمن حالت پته چې الله بیا بیانې چې د دروغ وي کې د رښتیا وي. نو چې راغی د رسول الله مخالف صفا خبره وکړه، یا رسول الله رسول الله تاسو خو ورلې وینه، تاسو خطبه وي، کعبه تاسو خطبه وي، تاسو څنګه پاتې شوی؟ یا رسول الله صفا خبره دغه چې سبب بل سبب کې پاتې شوی، هیڅ عذر ما سره نه و. بیا مراره بیا هلال رسول الله چې تاسو سره عذر نه دوه عذرونه پیش کړو ما معاف کړو، تاسو سره عذر نشته، تاسو خبره ما الله ته سپارلې ده. اعلان وکړ رسول صلی الله علیه وسلم چې د دوی سره به بایکاټ کوي، خبرې به نه کوي، معاملات به نه کوي. هغه وایي چې سناشنا حالات وي. کعب رضی الله عنه وایي په خلکو به سلام اچو، چا به جواب نه راکو. پر رسول صلی الله علیه وسلم به سلام واچو، هغه به مخه خو واړو، ما به پزړه کې وي چې شونډې لقیدلې وي، جواب را کړو، ځان به مو خوشاله. مؤمنان د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم تابعدار دي، چې رسول صلی الله علیه وسلم خبرې به نه کوي، هغه خبرې نه زموږ په شان نه وو. وی پترز وی پس ورلم ترز پس وی پس وی هغه باغ کې یو کاری کوي، ما ته چې نور خلک ما نه پیژني، ته خو ما پیژني، ما چې ته الله او الله رسول دوکه ور کړی د ترز وی د دغه خې پیژندو. وی چې دا خبره مته مو کړې وی ما ته دي چې کتوی ما ته چې الله ته پته نه کې دي چې دوکه دی ور کړی. بس وی زماده زړه چې ترز وی په دې مسله کې دومره سخت نه وي، زماده زړه خدغه شو د سترګو نه موخ کروانه شو چې دیم زما خبره نه مني. دا چې دغه ایمانونو ترزوی خو ګره الله او د الله رسول مخ کې نه چلیږي ستا د ترزوی او د کاکاز او مامازوی او کمزې کې د الله دین او کمزې کې ته سلوي خورزي چې تیری شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان ولېګل وي دوی ته وایي چې خزونه جدا شي، حکم خسخ شو. مخکې خو زره خزي او بل خدمت کو، نو صرف د خزي پاتې ویل دي جدا کی. زی دی ایمان ته حیرانه ما. کعب رضی الله عنه مبارک راځي چې کله د رسول سم د کس د خواته ورسېدو، وری وټکو دی راوته، وځي سم خوشاله ما چې لکه زیره وي چې رسول سم وي چې تراشه وي ما ته چې رسول سم طرف دغه ما چې سوې وي چې خزه پرېدا ګور تابعداري څنګه د رسول سلام وي طلاق کوم کنه پلار کړي ولېګم شي چلو کوم د رسول سم دته پوښوکا دي ته وي تابعداري د رسول سلام دا نو څنګه پرېدما او دغه یو خزه پاتې شوی ده او زموږ په مذهب کې شتیو کنه سبا مذهب کې شتیو کنه پلاني کتاب کې سدي پلاني امام سیب سوی پلاني ملک ولا سوی پلاني جيب ولا سوی دغه قصې نه وي. وی رسول سمو چې خزه پرېده وی سید خو سیب دومره ته پوښتنه کوي چې طلاق کم پرېدم کنه صرف پلار کرای سی ولېګم وینه پلار کرای ولېګا ډایری کې خزه دی زوز د وس نه زوی بالکل چې تا وینم دلته ځکه چې الله پیغمبر و یو خو په دې مسله کې مونږ ختی وبل تاونه لګم زر خو نور دوچو مشرانو لکه هلال او بل هلال خزه د رسول الله خاطر له یا رسول الله تاویلی چې او ما ویلی یا رسول الله بوډای خپل خدمت نشي کوله مشر سره نه کزتی لاړ چې د خدمت بسوک کوي اغه له رسول الله اجازه ورکو چې ستا خاون مشر دی ها ځان ته به نږدې کېدو ته نه پریری نور خدمت ولا کوو د غزوانان خصوصا کعب بن مالک د صم سور ځوان 50 ورځې بعد کعب ردانوي چې زبد خپل د کمرې په کوټه په چت ولاړم یو आवाज کوونکی आवाज کوي کعبه زیره ایستاده پاره چغې لري نو علي کې جلته زیره ورکی به تعالی صدر کيم وبل دا زیره ناشنا زیره ده کنه ځکه کعب ردانوي وي د مور د خېټې نه چې زره وته مو دغه وخت پورې ما دي زیره چې نه اوریدل ما چې شي چلې وي الله ایتونه نازل کړو چې ماپ کړې مې الله ایتونه نازل کړي اسمان وي چې ما خو لراغه ما چې دل څور کوم نو سره نو
نو صرف د یو جوړه جامه و زما غریب سره نو د خپل کمیس وو اسلامي غلا ورکو چې راستاش او بیا خواته گاونډیانو او خواته ورلو ما چې کمیس لک سات لراکې بیا به درکم بیا مې دغونه کمیس راوست د رسول الله خواله ورلم وی چې ورلم نو هغه ترز وینا شو کنه او بعد د نور کسان ور پاسې رو ما سره غاړه ملاو کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خندا شینو ماته ویږي د دې ورځې زیره د درکو د کوم ورځې چې مور پیدا کړې د اوس پر دې ورځ پتا نه دراغلی ملګری ټول خوشاله شو مدینه کې د خوشحالي فضا جوړ شو په دې خوشحالي ځکه چې درې قیمتي کسان مسلمانانو نه 50 ورځې کټ کړې شي او دوی د جهاد نه دي سره منافقانو د لاس نه پاتې شي صفا خبره غوي کړ چې بس یا رسول الله په سبب کې پاتې شي الله دې دوی د توبه ما قبول کړي دا اصل دوی د توبه وسنګ توبه چې الله په قران کې وی چې ما قبول کړي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت تر دې چې کله تنگ شو باغوي باندې زمکه سره د براخوالینا ډېر تنگ شي وبدي منځ کې وضاقت عليهم انفسهم او تنشو باغوي باندې نفسنا داغوي وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه او يقينوا كاغوي چې نشته زید بناید الله نه مگر الله تدي ثم تاب عليهم ليتوبوا بالله توفيق د توبه ورکو دوی ته د دې لپاره چې توبه وباسي ان الله هو التواب الرحيم يقينا الله خاص توبه قبل उनके रहम को उनके दे या अय्युहा الذين آمنوا اتقوا الله ایمان والو یریږئ د الله نه وکونوا مع الصادقین او شی ملګری د رښتینی خلکو او د دینه بعد الله سبحانه وتعالى د قتال طرف ته بیا ترغیب ورکړي او د علم طرف ته ځکه چې د اسلام غالب کېده چې دینه د دوه خبرو سره تړلې شوی دي کم جهاد او علم جهاد او علم دا باز خلک د علم ته سپک نظر ګوري نه خلکو ته موږ دا وایو چې دا جهاد او علم دا خودي دوانه خدا جهاد یې ذکر شي په کومه طریقه دی علم په طریقه دی قران او حدیث دا علم به تو کې نو د جهاد احکام او مسائل او آداب او شروط او درس به وي ما كان لأهل المدينة ند مناسب مدينة واللرا ومن حولهم من الأعراب وغتشال رجي چاپیر دي د دوی نه د باندې چانونه ان يتخلفوا عن رسول الله دا چې ورست پاتې شي د پیغمبرنا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او ندي غورکی ځانونه خپل د ځان دا غنا چانه پیغمبرنا فکر دې جهادون لارش الله ولا سمره غټ اجر ورکي ذلك بانهم لا يصيبهم ظما دا پدی وجه چې نرسیږي دوی ته ستند ولا نصب ونستړیواله ولا مخمصه في سبيل الله او نلوګه په لار د الله کې ولا يطؤون موطئا او نګرځي دوی په یو لار يغيظ الكفار چې غسکای کافرانو لره ولا ينالون من عدو النيلا او نحاسلي دوی د دشمن نس حاصل إلا كتب لهم به عمل صالح مگر لیکل کیږي دوی لره باغی سره نیک عمل یعنی چې سکه په jihad کې هغه حسابي چې سکه ان الله لا يضيع اجر المحسنين يقينا لا نزك اجر دنيك عمل كونكم ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او نخرج كيدو سخرج کول لګیا ډیر ولا يقطعون واديا او نبري كيدو یو میدان په سفر سره هوار میدان ته وي دوه غرونو په دې منځ کې چې دې ته وادي وي او دغه شان کندې تم وي کدوې په یو کند کوزي یا په یو میدان تیری الا كتب لهم مگر لیکل کېږي د دوی لپاره اجر داغي ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون د دې لپاره چې بدل ورکړي دوی ته الله ډیر خسته دا عملونه چې دوی وکول وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ند مناسب مؤمنانو لرا چې اوزي جهاد ټول یا جهاد د پاره د علم د پاره په دې کې د دوه خبرې پرتی دي
بعض صحابه کرام رسول الله په خپل jihad لته بعض اوقاتو کې نو صحابه کرام به سره تلو الله وی چې نه د پکار چې دا ټول پاتې شي بلکې پکار درې چې بعض سره لاړ شي ولې ځکه چې دوی په لار باندې د رسول الله سره سېز دکی علم به چې واپس راشي نبی به خلکو ته بیان کی دا مطلب پکې د نبروت کله کله رسول الله سلام دا صحابه کرام لګل سریه به لګل خلک به لګل دغه لپاره jihad د پر الله وی چې ټول دی نوزي بلکې پکاره چې یو ټولګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شي د دین د زده کولو لپاره نو به چې کله دغه ملګری دوی ته واپس شي نو دوی به غوي ته دین وخی د jihad د ایتونه چې مؤمن ووري دغه پښله کې جذبه پیدا چې د سبانه وردانګه زه الله وی سید jihad لاړ شي خو ګره علم د نه پاتې نشي دا jihad زده کیږي په علم سره نو علم د پاره لازم یو ټولګي په کار د چې پاتې شي وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ند مناسب مؤمنان لرجوزي طول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة بس ولي نوزي دهر الدلي دوين سكسان ليتفقهوا في الدين دين بارج بواسل بدنجي ولينذروا قوم موشير وركي قوم خفلتا فبيان دا علم سره اذا رجعوا اليهم كل جروا بشدوا قومتا لعلهم يحذرون دليل بارج يغيزان بچکی د ګناونونه وسدينا بعد الله سبحانه وتعالى بل یو قانون بیانې او قانون دی چې jihad شروع کوي نه اول به کوم کافرانو شروع کوي دلرونه نجدونه دي غالونه بیرانیس اوس یو سړی منځ ورو دانګي اغټو کافرانو ته لاس ورواچي بالکل منځ ورو دانګي نبي به دې سنبال کړه کار بيني سنبال يا ايها الذين امنوا ايمان ولو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار جنگ کوي دا کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرانو نه وليجدوا فيكم غلظا او دي مومي پتاسو کی سختی وعلموا ان الله مع المتقين او پوښي چې بشک الله ملګری د متقینانو دی او ځینې باندې الله سبحانه وتعالى منافقانو نور بد صفات د صورت په اخره کې راوړي یو دا چې هغه به کله به صورت نازل شونه هغه به ټوغي کولې بغي بور مسلمانانو ته به د چا ایمان زیات کوي او د دین د واځي کې چې صحابه کرام په وخت کې دا خبره مشهور او چې ایمان زیاتیږي او کمیږي ځکه خو دې ټوغه کوي هغه دا خبرې کړي دوی ته ورېدلې دي کنه وإذا ما أنزلت سورة أو كلج نازل شي أو سورة فمنهم من يقول نباز دوينا غسوك دي چوي أيكم زادته هذه إيمانا كم يوستاسنا زيادتك وأغلر إيمان دي سورة إيمانا فأما الذين آمنوا بس هرچا کسان دي چې ایمان راوړل فزادتهم ایمانا نزياتي کو غویل ایمان وهم يستبشرون وغوی خوشاله دي بس دي سورت بنازلې دو واما الذين في قلوبهم مرض او هرچا کسان دي چې بزرونو دا غوي کې بیماری د منافقت ده فزادتهم رجسا الى رجسهم نزيات کړه دا غوي هغه پليتي دا غوي سره وماتوا وهم كافرون املكي يغوي بدسي حال کې چې کافري اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين اين غريد يقينا دوی باندې امتحان راځي په هر کال کې یو پیر یا دو پیری پکار خدای چې دین عبرت واخلي په کال کې یو پیر دو پیری الله لازم دوی شرمای بیا عبرت ناخلي بیا توبه نو بس ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون بيتوب نوباسي دوي او ندوي نسيت اخلي واذا ما انزلت سوره او كلج نازل شي او سوره دلدوس بالعيب بين المنافقان نظر بعضهم الى بعض نغوري باز دوی نه بازوته سوره بنازلې دو د احترام د لاسه صحابه کرام سرونه څنګه
اب ښکته او ټیټ بو لکه د هغوی په دې سرونو باندې چې مارغان ناسي. حدیث کې راځي دومره احترام والا خلکو. نو په دغه موقع کې به د منافقانو یو بل ته کتو، دی بی ادبو به یو بل ته کتو. هل یراکم من احد، ایینی تاسو لره یو تن، څوک مینه خو نه، سترګو سترګو به یو بل ته اشاره وکړي. ثم صرفوا بیا بلاړو دا غزینا و به ګرځېدو دا غزینا و به وړېدو. الله ولا سزا څه ورکړه؟ صرف الله قلوبهم، ګرځولي دي الله زړونه د دوی د حق نه، بأنهم قوم لا يفقهون، په دې وجه چې دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي. په آخره کې سورت په آخره کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صفات بیانوي. غرض دا دی چې د دې اوچت پیغمبر مخالفت تاسو څنګه کوئ، د هغه تابعداري وکئ، منافقت پرېږدئ. لقد جاءكم رسول من انفسكم، یقینا راغلی تاسو ته رسول د جنس تاسو نه، عزیز علیه ما عنتم، ګران دی باغ باندې کار چې په مشقت کې اچي تاسو لره، حریص علیکم، هرس کون کې دی په فائدہ تاسو باندې، بالمؤمنین رؤوف رحیم، خاص په مؤمنانو ډېر شفقت کون کې رحم کون کې دی. ما یو بیان کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، رحمت دی. نالته ما تفصیل بیان کړی چې د رسول شفقت د مؤمنانو سره، د کافرانو سره، د زناورو سره، هغه بیان ووري الته به تاسو فائدې ډېره ملاوي شي. فإن تولوا، بس کو اوریدل دوی، فقل نتوایا حسبي الله، کافی دې زما د بار الله، لا اله الا هو، نشتی لایق د بندګۍ سوا دا غنا، علیه توکلت، خاص پاغه میزان سپارلې دې، وهو رب العرش العظیم، او هغه د لوی عرش رب دې. دې زموږ درس اختتام ته ورسېدو. الحمدلله سورة التوبه هم اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله سبب د الله په توفیق سره سورة یونس نه شروع کوو. هذا وبالله التوفیق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.